نو دنیا مواړه خو ورسره لویه خبره خیرت دی د مارونو هر څومره دنیا چې ده پاتې ده هر څومره د دنیا مال چې دی پاتې ده هر څومره ځمکې او جایداد او کارخانې قسم په الله پاتې ده نو غواړه ژوند دی ورسره بغیر د ګاډي موټر نه او د کور نه د پوخ نه ستا ژوند نه تېرېږي چې پیسې د سره نو حج به وکړې عمره به وکړې غریب سره امداد به وکړې جومات مدرسې سره به مدد وکړې کونډې رنډې سره به مدد وکړې منه نه دي د ما په خبره ځان پوه کړې خو چې دا د لږ وخت ژوند لسه غواړې نو چې هغه ټوله زندګي دې ورسره ده چې قبر او خیرت دی نو کمبخته هغې له ولې نه غواړې هم خشته کاکه هلته به څه کې دلته خو که لوږه در باندې راله د مړ به شي خبره خلاصه خو هلته د آخرت د لوږې نه د خدای ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په دوزخ کې به په خلکو لوږه راشي په دوزخیانو وی قسم دی حضور پاک فرمایي لام د قسم ذکر کړی دلته وی قسم دی چې دا لوږه به دومره سخت دی چې د دوزخ د نورو عذابونو سره به برابري او تنده براشي په دې دوزخیانو چغې به وي وی هغه تنده به دومره لوی عذاب وي چې د دوزخ د نورو عذابونو نه به زیات دی نو هلته به څه کوې بیا خو مرګ نشته چې د تندې نه خلاص شي او د لوږې نه خلاص شي رونو دا دې پورې درته ویم چې کله هم د خدای نه سوال کوې یا یو بل مسلمان ته وې یا عالم ته وې یا نیک سړي ته چې ماله دعا غواړه نو اول نمبر ته د آخرت غواړه بیا د دنیا غواړه او چې خدای ته مخلوازه کې نو لومبې د الله د رضا سوال کوه وی الله راضي شي چې الله خوشاله شي چې دې زما رضا غواړي نو دنیا به درکې کنه یا الله راضي شي یا خدای قبر لویه پریشانی ده او تیاری دی عذابونه دي د هغې نه مې وساتې او یا خدای د آخرت بیا د قیامت د میدان لوی عذابونه دي هغې نه مې وساتې او د دوزخ نه او په پل صراط د تلو اسانتیا راته پیدا او دوزخ نه مې بچ دا سوال وکړه دا یوه دویم دا چې سوال کې قبلې ته مخ کا اسم کولی چې قبله ته دی مخنی او آداب دا دي چې قبله ته مخ کا او بیا سوال کې دا وکا چې د خدای حمد وایا الحمدلله وایا او په حضور پاک درود شریف وایا او چې کله دې سوال وکړو دا غې نه پسم درود شریف وایا او جړا وکا خدای ته وجاړه بلکې حدیث کې دا راځي چې جړا نه در دي فتباکو د قصد ځان جړغونه کا د جړغونی نقشه جوړه کا او دلنه خدای ته سوال وکا